د افغانستان په ځانګړې توګه شمالي ولایتونه چې په منځنۍ اسیا کې د نفتي توکو په مرکز یادیږي لسګونه د ګازو او تیلو زیرمې پکې شتون لري چې دا مهال یوازې د ګوتو په شمېر څو زیرمې فعاله دي او هره ورځ ترې زرګونه متره مکعبه نفتي مواد استخراجیږي. مسؤلین وایي په یادو کانونو کې زیات شمېر د ګازو څاوې شته دي چې راتلونکو کې به وکولای شي ټولو شمالي ولایتونو ته ګاز ورکړي. نوموړی وایي د جوزجان په نفتي زیرمو کې میلیونونه متره مکعبه ګاز شته دي چې تر دې مهاله یوازې له 4 زیرمو څخه ګاز استخراجیږي. په خبره که یادو زیرمو کې نوې څاوې وکینل شي پر جوزجان او بلخ ولایتونو سربیره ټولو شمالي ولایتونو ته د ګاز ورکولو وړتیا به ولري. جوزجان ولایت د خواجه تمطاق کان مسؤلین وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې په یاد معدن کې څه باندې 15 میلیارده متره مکعبه ګاز شته دي چې تر دې مهاله له 15 څاګانو څخه نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز ایستل شوي دي. استخراجېدونکي ګاز له نړیوال ستندردونو سره برابر دي.